جنونیت چې شیره خور په وطن جنونیت چې شیره خور په وطن پکې دلیل لکل شعور لتاړ شي په ما به هم سترګې را پټې کړي څوک په ما به هم یو تن جنت ته لاړ شي دو انتخاب شیرونو باندې بلنه ورکوم فریاد افریدي له چې روشي او خپل کلام ورسره شریک کړي فریاد افریدی ډېره مننه وړاندې خو ټولو ملګري لا چې کوم راغلي نږدې لري ډېر ورته ستړي هر کله ورته مننه کوم چې موږ مو خو چې بیا غتره غونډه مو چې نه بارون شي کنه او ویډیو خو بیا ماشاءالله ملګریو هغه وکړه راغلل غوړم خو نه چیرې د مشاعره سور خراب کوم ځکه چې مو واسم چغمټ شیرونه د مشاعره د خوندور روانه خپل ور به تیر کو دوه شیرونه چې زمسن ته څه ویل ها زما لهجه د تل خوخه نشوه زما لهجه د تل خوخه نشوه کنه چهره د خپل خوخه نشوه زما مننه زما لهجه د تل خوخه نشوه کنه چهره د خپل خوخه نشوه او لتانه ورسته مز مننه زما لهجه د تل خوخه نشوه کنه چهره د خپل خوخه نشوه لتانه ورسته مزرها ولیده لتانه ورسته مزرها ولیده لتانه پس مې بله خوښه نه شوه مننه لتانه وروسته مې زرها ولیدې لتانه پس مې بله خوښه نه شوه لتانه وروسته مې زرها ولیدې لتانه پس مې بله خوښه نه شوه بس دی کنه د غزل مطلب چې چغماټ غوندې غزل دی چې په دې جنګونو کې مو وکړه هم وطن او ګټه په دې جنګونو کې مو وکړه هم وطن او ګټه تاسو ته ډیره د زمونږ د کفنو ګټه په دې جنګونو کې مو وکړه هم وطن او ګټه تاسو ته ډیره د زمونږ د کفنو ګټه او دا شعر کړو چې سخت ول د غر باندې اسون کړو چې شکر چې دلته نږدې شکر چې دلته کې نږدې هغه بازار نشته دی شکر چې دلته کې نږدې هغه بازار نشته دی ګنې د خلکو به خوړلی د میرمنو ګټه یو ټکی دوه ډېر ساغ بس مننه مهرباني خیر سي شکر چې دلته کې نږدې هغه بازار نشته دی ګنې د خلکو به خوړلی د میرمنو ګټه بس هسې چې پښتو ټکي مو زړه اوبه نه څښي که نه مهرباني شکر چې دلته کې نږدې هغه بازار نشته دی ګنې د خلکو به خوړلی د میرمنو ګټه مونږه د ګل په شان خندا د چا په یاد کې بیله مونږه د ګل په شان خندا د چا په یاد کې بیله مونږه پرې وکړله د ویر ماتم د غنو ګټه مننه او بابا یې کټو مونږه د ګل په شان خندا د چا په یاد کې بیله مونږه پرې وکړله د ویر ماتم د غنو ګټه بس بیخي هغه غوندې مې وویلو او بابا یې کټو خوړو مرګو خوړو لاړلو خو بابا یې کټو خوړو مرګو خوړو لاړلو خو په کار یې رانغله د خپلو څو زامنو ګټه مننه او پسې شعر دی چې د ډیرو خلکو نه په ګټه کې څرمنې لاړې د ډیرو خلکو نه په ګټه کې څرمنې لاړې او ډیرو وکړه بې کړاوه په څرمنو ګټه مننه د ډیرو خلکو نه په ګټه کې څرمنې لاړې او ډیرو وکړه بې کړاوه په څرمنو ګټه مننه د ډیرو خلکو نه په ګټه کې څرمنې لاړې او ډیرو وکړه بې کړاوه په څرمنو ګټه او اخري شعر دی چې زاهده پورته شه خبره سر په سر پوره کړه زاهده پورته شه خبره سر په سر پوره کړه فریاد نه کېږي اوس تشه په غندنو ګټه ډېره دا فریاد افریدی چې خوندور شیرونه او غزل هم تېنه واورېدو مالیار افریدی بېر غواړم د نظم دپاره دوباره یو شعر ورته ډالې کوم چې د غلامۍ تجربه نه لرمه د غلامۍ تجربه نه لرمه ما به سنبال نه کړي زنځیره پرېږده بلنه ورکوم مالیار افریدی ډېره مننه مهرباني دا نظم دی دا چې رښتیا وي حقیقت هم دی همدارنګې ورځ سکول نه راغلم او ټیکالې لا کېناستو وړوکی ورورم دی که نه درته راغلل چې مړه د لالا کیسه وکړه
بس بیا سره په ځان پوه شوي نه وو لیکلی مو کړله څه ګاډۍ وه ډېره ټوله کړې وایي چې پرون زما ورکوټي ورور په کور کې او ما سره کېناستو بلا په سور کې او ما ته یې وویل مالیاره وروره او ما ته کیسه د خپل لاله وکړه نن ما ورته نه کړله خو تنګ یې کړمه او ډېر رانږدې شولو تر څنګ یې کړمه خو لنډه دا چې ما کیسه شروع کړه ورته مې وویل یو شپه وه داسې په پردي کور باندې چاپه وه داسې تور تور سړي ولاړ په ورکه سو زمونږ په کور کې یو ورکه سو په دې کې ډزې شوې غوغا جوړه شوه هر خوا خوفناکه اندېښنه جوړه شوه او زمونږ په کور باندې سواره وهتل بل په لګتو مو په وره وهتل وخت پېشمنې و د هر چا روجه وه او میاشت د روجې وه د دادا روجه وه غږ په یو لور د هیچا نه رسېدو دوی سره زور د هیچا نه رسېدو سترګې بابا لره یې وتړلې او صبر رښتیا لره یې وتړلې بس په دیکو روان یې کړلو بلها په ځان پورې حیران یې کړلو ما ویل خیر دې زه واپس به راشي د یو ګنټې نیمې نه پس به راشي راغلو آخر هم خو په دې جامو کې و سوری په وینو سرو جامو کې تیزاب پرې وخت و نیم تن یې نه و پوستکی ګوره په بدن یې نه و خو دومره غربت و چې کفن یې نه و زما بغیر دلته بل تن یې نه و بس ماماګان د خدای آباده لري او دوی په ماګران د خدای آباده لري ورور راته وجړل او ویې ویل مالیاره وروره چې ګناه یې څه وه ما ورته وجړل جواب مې ورکړو بس د ورور جانه دا ګناه یې وه چې هغه به خپل محنت په سچ کولو او بره په غره کې به یې کرچ کولو ډېره مننه ډېره مننه ملیار صاحب ډېر ښه نظم او حقیقت واقعا په قربان شوی دو بس لیدنه بس بلنه یو بل کس له ورکم وایي چې خطیر افریدي صاحب دوه شعرونه دي چې وایه شمله تانه قربان څه وکړم وایه شمله تانه قربان څه وکړم او نور د دې د پاسه په ځان څه وکړم اوس خو زه خاطر په څه پوهېږم نه تا چې کړمه داسې حیران څه وکړم بلنه ورکوم خلیل افسان افریدي له چې روح شو په خپل کلام ولمانځي خلیل افسان افریدی یاره خو زار صاحب څه به ووایو بس د ملیار صاحب د نظمونه بعد د مې څه ویلو ولاکه شایم په تېري او بعد دې مو کړو چې زه یې راوختلم خو زه خو به ویایم ملګري چې زه به ترې تېر شم بس بل ملګري له ذکر زار صاحب بلنه ورکړي نو یقین ولره چې موله خو به هېڅ شی هم خوند رونه کړي بس هغه چې کوم د محفل کومه ښکلا وه که نه هغه یې بس الله دې بس رحم وکړي موږ ټول د دغه هغه نه اذیت نه ټول مسه تېر شوي یو خو هغه داسې وي چې بس په چا باندې لږ او په چا باندې ډېر خو وي چې داسې ونه نشته چې بود نه وي رپولی که نه نو هر سړی د خپل وس مطابق دردېدلی رای او په تکلیف شوی رای او الله رب العزت مزید د موږ په دغه خوره د موږ په دغه علاقه کې امن راولي ملګریو ښه کلامونه مو ویل او یقینا چې د مو کیفیت خو د ملیار صاحب نظم بیخي بدل کړو خو بس هغه نمبر ده بس ستیر به یې کم ښه بلکل بس زه به هم لازم وایي د رومالیات نه برسه تېر شو بس ورکې ولا که نه لټول به غواړي بخښنه غواړم ښه یاره سمینه زه خو یم چې نه به یې ویایو نشته سره ښه نظم دی عنوان یې را سپینې خبرې بس د ملیار صاحب په هغه پسې به یې موږ ور ویایو رومانیت ولاکه خوند راکوي بس دی وایي چې په خاوره دی چې خلک بمباري کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره او بنده کې وایي چې راپورته شه یو موټی شه جرت ځان کې پیدا که او یووالی ورورولي او محبت ځان کې پیدا که باتور یې توریالی یې خو قوت ځان کې پیدا که او تکړه یې باشعوره یې خو پت ځان کې پیدا که او ښه وینې ښه یې ګورې چې زیاتي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره و زما په دې کار نشته چې د لر یې که د بر یې او ښکار شوی ته ظلم او د جبر سراسر یې
بې کوره او بې دره او نه هر خاورې په سر یې او بیا هم په نظرونو کې د خلکو ترهګر یې او ګزار دې د هر لوري په زړګي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. مننه. زما په دې کار نشته چې د لر یې که د بر یې او ښکار شوی ته د ظلم او د جبر سراسر یې او بې کوره او بې دره او نه هر خاورې په سر یې او بیا هم په نظرونو کې د خلکو ترهګر یې او ګزار دې د هر لوري په زړګي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. او ګویا که ګونګه ژبه د وختونو په خلاف اواز د هر مظلوم شه د ظلمونو په خلاف راپاسې خلک تنګ شي د جنګونو په خلاف د داسې ریاست او د پوځونو په خلاف چې ستا د مړو ژوندو بې حرمتي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. او په شته کور کې بې کوره یې بې دره یې ګرځېږي او ته بیا هم له خپل ځانه ناخبره یې ګرځېږي او مړ هم یې او پړ هم یې د زړه سره یې ګرځېږي بې سترګو یې بې خولې یې بې نظره یې ګرځېږي او ته نه وینې په مرګ د خوشحالي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. مننه. او باغي یم غدار یم خپل سر چې درنه غواړم کابیز یې پرې د وخت نه سمه غر چې درنه غواړم ټوټې ټوټې وجود د خپل دلبر چې درنه غواړم خپل کلی خپل جومات او خپل منبر چې درنه غواړم یو دم شي چغې جوړې غداري کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا مننه. باغي یم غدار یم خپل سر چې درنه غواړم کابیز یې پرې د وخت نه سمه غر چې درنه غواړم ټوټې ټوټې وجود د خپل دلبر چې درنه غواړم خپل کلی خپل جومات او خپل منبر چې درنه غواړم او یو دم شي چغې جوړې غداري کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. و ته څه وایې چې مړ دې شي سنګسار دې شي پښتون غدار د غدار سره په دار دې شي پښتون د خپلو حق غوښتلو نه کلار دې شي پښتون چې حق غواړي بې لارې دی په لار دې شي پښتون و نه د حق غوښتنه ټول ژوندي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي ښکاره. و پسې بنده وي چې بلا تندي مات تلي دي بلا سرونه مات دي بلها خپې ماتې شوي دي بلا سرونه مات دي پښتون سره په جنګ کې د مغول فوزونه ماتي افسانه سینور خلق مخور مخونه ماتي او پښتون دی چې بدي کوي ښکاره او پښتونه دا خو ستا نسلکشي کوي. ډېره مننه. دا افسانه فریدی چې خپله او په زړه پورې نظم ترېنه اورېدو انتخاب یو شعر دی چې زړې جامې به مې دنیا وویني زړې جامې به مې دنیا وویني مړه مانه تصویر مه وباسه. انتخاب شعر باندې بلنه ورکوم ابرار شاه ابرار صاحب له چې روش شو خپل کلام سره شریک کړي. ابرار شاه ابرار غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي. پتا حسن او مستی لوبې کوي پتا حسن او مستی لوبې کوي او عشق په ما باندې صحیح لوبې کوي پتا حسن او مستی لوبې کوي عشق په ما باندې صحیح لوبې کوي په اوبو کې ګلورین رنګونه عکسونه وینم په اوبو کې ګلورین عکسونه وینم خاپیری به په لختي لوبې کوي په اوبو کې ګلوارین عکسونه وینم خاپیری به په لختي لوبې کوي او ابرار په وس کې نه وي خو بس راشي کله کله خیالي لوبې کوي. غزل مطلع عرض چې سپوږمۍ نه د ذات انور لري ښکلا سپوږمۍ نه د ذات انور لري ښکلا او لږ راوبخ ستا نظر لري ښکلا او چې د حسن په جلوه یې ګوتې پرې شي دومره زیاته هم بشر لري ښکلا چې د حسن په جلوه یې ګوتې پرې شي دومره زیاته هم بشر لري ښکلا او آرایش یې په خودکشو د ماکوشي آرایش یې په خودکشو د ماکوشي څه بدرنګه پیښور لري ښکلا آرایش یې په خودکشو د ماکوشي او څه بدرنګه پیښور لري ښکلا او چې زیبا کړي ځان او جوړه تماشا شي دا بدرنګه وي اگر لري ښکلا چې زیبا کړي ماننه چې زیبا کړي ځان او جوړه تماشا شي دا بدرنګه وي اگر لري ښکلا او مطلع ثاني او دا چې نه شته د ښکر لري ښکلا او دا تخلیق ته داسې خر لري ښکلا دا چې نه شته
خکر لري ښکلا او دا تخلیق دی داسې خر لري ښکلا او آینه چې پکې نوکس نیوی نشي مننه خجل صاحب آینه چې پکې نوکس نیوی نشي جوړ یو بل برابر لري ښکلا آینه چې پکې نوکس نیوی نشي و جوړ یو بل برابر لري ښکلا او یار ښایسته دی خو یې زړه نه قدر ساخت دی یار ښایسته دی خو یې زړه نه قدر ساخت دی او کاڼي نه ګوري چې غر لري ښکلا یار ښایسته دی خو یې زړه نه قدر ساخت دی او کاڼي نه ګوري چې غر لري ښکلا مقتل یو ابرار دی کلیوال ساده لیکوال دی یو ابرار دی کلیوال ساده لیکوال دی په غزل کې خیبر لري ښکلا دا وایي ابراهیم شاه صاحب چې خوندور کلام هم ترېنه واورېدو مونه خو بکوز څوک پته شوي نه وي یاد مې وخت یې وکړ کیسر افریدی وایي چې دا دانا په ټکو تور کتاب ته نه کوزېږم دا دانا په ټکو تور کتاب ته نه کوزېږم زړه ته دې نه کوزېږم دې سراب ته نه کوزېږم او لکه ملنګ در پسې هره کوڅه نه لټوم لکه ملنګ در پسې هره کوڅه نه لټوم لکه نظر در پسې هره حجاب ته د کیسر افریدي صاحب په دغو دوو شعرونو باندې بلنه ورکوم د موږ د ننني محفل اعزازي میلمه سراج الدین مخمور صاحب له شروع شي او په خپل کلام ولمانځي که څه تاثرات لري نو هم چې وړاندې کړي سراج الدین مخمور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یقینا چې ملګرو ډېر ښه کلامونه پیش کړل ټولو داد قبول کو موږ خپل لیکل نه دی وړي او د دیار صاحب یو غزل دی دا به تاغه کوم چې ګلونه رانه تاو کړئ امیلونه رانه تاو کړئ د یار د کوڅې روغ راغلم لاسونه رانه تاو کړئ ګلونه رانه تاو کړئ امیلونه رانه تاو کړئ د یار د کوڅې روغ راغلم لاسونه رانه تاو کړئ زه څه د حسینو د چم نه یم چې نازک یم زه څه د حسینو د چم نه یم چې نازک یم انګار رانه چاپېره کړې ورونه رانه تاو کړې په مینځ کې د تورخم زنځیر به وباسې د مینځه په مینځ کې د تورخم زنځیر به وباسې د مینځه کابل نه تر اټکه زنځیرونه رانه تاو کړې مننه حالاتو نور زما او یار په مینځ کې دیوال نشئ حالاتو نور زما او یار په مینځ کې دیوال نشئ د خدای مهرباني وکړئ خوندونه رانه تاو کړئ مننه خیبر یم د ازل نه داسې نه وم لکه اوس یم خیبر یم د ازل نه داسې نه وم لکه اوس یم ښه کېږم تاسو لږ ښه شئ سازونه رانه تاو کړئ چې مړ شم د ارمان خو مې پوره کړئ تیراوالو چې مړ شم د ارمان خو مې پوره کړئ تیراوالو د غره د ګټو غټ غټ دیوالونه رانه تاو کړئ چې مړ شم د ارمان خو مې پوره کړئ تیراوالو د غره د ګټو غټ غټ دیوالونه رانه تاو کړئ او دیار که د پښتون په نام و ننګ باندې مړ نه شوم دیار که د پښتون په نام و ننګ باندې مړ نه شوم کفن کې مې مخ مه ګورئ مخونه رانه تاو کړئ مننه ډېره مننه دا و زموږ د ننني محفل اعزازي میلمه خزونچي هم پاتې شوی دی او رابطه سکتر یې هم پاتې شوی دی ډېر وخته بعد راغلی دی او ډېره زیاته منډه یې والیدو د ادب دپاره او ډېر زیات کور یې کړی دی او یقیني چې دا غونډه یې دو په مټو باندې دو په وجه باندې دغه حل لار رسېدلې دو الله رب العزت دې وکړي چې د موږ سره نور هم همداشونتې ویلوړ وي د ادب دپاره چې ښه منډه سره ووهي د موږ د ننني محفل صدر مظلومیار افریدي له بلنه ورکوم چې روشي څه تاثرات لري چې هغه هم ورسره شریک کړو په خپل کلام هم ولمانځي
سوړه سړی چان یم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو ټولو نه اول ډیره مننه او شکریا ادا کوم چې مولانا د صدرات چوکۍ وسپارله او د دې نه پاس چې کوم د نظم دی وجه نه چې رښتیا خبره وي بس په هر حال څو شعرونه لري دا سری شي ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده زما هره یوه په زړه پاتې کېده ستا به هره یوه هم نه پاتې کېده زما هره یوه په زړه پاتې کېده دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و چې مې اوښکه په لیمه پاتې کېده مننه دا هم ستا د راتلو ګوره انتظار و چې مې اوښکه په لیمه پاتې کېده ښه راځي وه خو خدای ګونګ کړم په دې وخت کې ښه راځي وه خو خدای ګونګ کړم په دې وخت کې شوم بې سطحه کنې ښه پاتې کېده ښه راځي وه خو خدای ګونګ کړم په دې وخت کې شوم بې سطحه کنې ښه پاتې کېده نه په سوال او نه په زور کې د زړګیا نه په سوال او نه په زور کې د زړګیا سمې کړي وای چې نه پاتې کېده مننه په دې کلي کې زمونږ کورکي وو په دې کلي کې زمونږ کورکي وو دلته زه هلته هغه پاتې کېده په دې کلي کې زمونږ کورکي وو دلته زه هلته هغه پاتې کېده چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې افسوس چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې آیا کس ته بې غره پاتې کېده چې په کومه ورځ به ما بیزې بوتللې آیا کس ته بې غره پاتې کېده شبګیره وه بېغمي یې دغه نه وه شبګیره وه بېغمي یې دغه نه وه چې سهار کې به اوده پاتې کېده یو ژوند هم یو جهان مننه عزتمند